چې د جمعې په ورځ باندې یو ساعت دی یو ټیم دی چې هغې کې الله تعالی وایي دعا نه رد کوي اخري جمعه ده دعاګانې ډېرې وغواړئ د جمعې ورځ هم ده او دا هم پته نه لګي کېدای شي اخري رمضان او اخري روژه نو خصوصي دعاګانې نن د الله رب العالمین نه وغواړئ حدیث کې راځي یو خو د روژهدار دعا نه رد کېږي دویمه خبره دا ده چې د جمعې په ورځ باندې یو ساعت دی یو ټیم دی چې هغې کې الله تعالی وایي دعا نه رد کوي الله یې قبلوي د دې جمعې په ورځ باندې او هغه کې اکثر علماو دا قول دی چې دا وخت دا د مازدیګر لمونځ نه بعد دی دا ټیم نو مازدیګر لمونځ نه بعد خصوصي ملګري ماښام پورې ډېرې دعاګانې وغواړئ کیدای شي دا اخري روژه وي بیا بله روژه به یا زموږ ژوند کې راځي یا به نه راځي که څه لغزشونه موږ نه شوي او شوي دي رانه ښه ډېر په دې روژه کې چې الله رب العالمین هغه معاف کړي او الله موږ باندې رحم وکړي او هغه هره شپه چې کوم اعلان به کېده چې الله تعالی د اور نه بندګان ازادوي چې الله موږ په هغې کې داخل کړي او الله تعالی موږ د اور نه آزاد کړي او الله سبحانه وتعالی موږ د جنت مستحق وګرځوي الله رب العالمین فضل ډېر فراخه دی او حدیث کې راځي وایي الله تعالی چې دی عرش چې کله پیدا کړو په دې عرش باندې ځان سره ولیکل چې زما رحمت هغه زما د غضب نه سیوا دی زما رحمت زما د غضب نه ډېر دی موږ یا الله تا دا اعلان کړی دی او په عرش باندې دې دا لیکل کړي دي چې زما رحمت زما د غضب نه ډېر دی یا الله موږ په دغه رحمت کې ونغاړه یا الله موږ ګناهګار یو موږ کمزور یو موږ د خپل قصور او د ګناهونو اعتراف کوو یا الله په دغه رحمت کې موږ ونغاړه یا الله او ستا د غضب نه موږ بچ